شپه راته ورځ شي او د ورځې نه مې شپه جوړېږي، زما د کور په دیوالونو ستا صحرا جوړېږي. شپه راته ورځ شي او د ورځې نه مې شپه جوړېږي، زما د کور په دیوالونو ستا صحرا جوړېږي. خدای شته دی کو خوشحالي مې وي د نوک برابر، او غم مې دومره چې زما په شانتې دوه جوړېږي. نه جماعت له ورکړې نه مدرسو له ورکړې، د قربانۍ سرمنې ټولې مې کدو له ورکړې. نه جماعت له ورکړې نه مدرسو له ورکړې، د قربانۍ سرمنې ټولې مې کدو له ورکړې. څه د بې سره خلکو سر باندې دستار وینما، د سړیتوب تمغې ټولې نه سړو له ورکړې. او تا پسې دوزخ نه د جنت نه برازي سړې، تا پسې دوزخ ته د جنت نه برازي سړې، تا پسې خفنه مړه، تا پسې خمري سړې. تا پسې دوزخ ته د جنت نه برازي سړې، تا پسې خفنه مړه، تا پسې خمري سړې. او تا پسې بتیر شي زایدان د ایمانونو نه، تا پسې بتیر شي زایدان د ایمانونو نه، تا پسې خونم مسکی سلام را ګرځوي سړې. تا پسې بتیر شي زایدان د ایمانونو نه، تا پسې خونم مسکی سلام را ګرځوي سړې. او دغه شعرونه نور چې زهر دا ملګری بیا بیا فرمایش کوي چې زهر که د ریل ګاډي پاټلای خدا، کومه طریقه د خودکشۍ خدا. او ستاسو د پکی باره کې څه خیال دی؟ وزن له صادر او کرسۍ خدا. ستاسو د پکی باره کې څه خیال دی؟ وزن له صادر او کرسۍ خدا. ووایه وایزه د عشق ته بلا دم او که د سرو کاغذ ګولۍ خدا. کم از کم د مخ د ګاونډۍ خدا، ما نه ستا د غوږ د غوالۍ خدا. کم از کم د مخ د ګاونډۍ خدا، ما نه ستا د غوږ د غوالۍ خدا. نه به کوي خلک به عبرت اخلي، دا د محبت کیسه ژوندۍ خدا. ته مې ټول جهان کې غوره کړې وې، تا پسې درمانه مې جبۍ خدا. ډېره مننه. فقط قامت چنار چنار سړی دی، او د جوور فکر لوړ کردار سړی دی. خوی او خصلت د ملنګانو لري، د بادشاهانو د قطار سړی دی. او جمشید مومن صاحب بسنګ وستایم خلند دا چې د دستار سړی دی. په دې شعرونو باندې د خپل نننی پروګرام مشر میلمه ښاغلي جمشید مومن صاحب